ګرانو کتونکو قدرمنو پښتنو وروڼو السلام علیکم. زه یم میراوس. ګرانو کتونکو قدرمنو پښتنو وروڼو السلام علیکم. زه یم میراوس همغه ستاسو ورور تنګیوال. زمانه شوګر کې دا یو وخت په کټ شوې ده، دا بل رانه پنجه کټ شوې ده. خدای دې خیر وکړي که دا نور هم را مزید را مخکې شوه. بس زه بس په ځای ناست یم، اوس به د خپل عمر باندې تنګ یم، ژاړم ځکه چې د ګټې وټې مې څوک نشته. د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم، د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم. په ما خاورې اوس انبار دې خانده ما لاړه تېر شه چې تېرېږي بس دورانو. دغه عمر و د باد په شان روانو، که دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلی نو میراوس په د تنګي د کلي خانو. که زما نه څه غلطي شوي زه د هغې بخښنه غواړم، ما ته بخښنه وکړې. او که عمر ډېر هم زیات شي، ډېر هم زیات شي، اخر به ځي. اکثر یې چې دی کابل کې را دغه که ځان ته وګورم ورته وژاړم چې دا زما د خپو حالات دی، یا به په